السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو، امید لرم چې تاسو به یو ځل بیا راته راجوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. ملګرو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرې خوندوره په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن ویډیو که تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو د انټرنیټ مصرف 40% راکم کړو. نو انشاءالله دې ویډیو کې به زه تاسو ته په ثبوت سره دا طریقه ښایم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو د انټرنیټ مصرف 40% راکم کړو، او تاسو ته به انشاءالله دغه ټوله طریقه د موبایل په سکرین باندې زه په ثبوت سره ښایم، او تاسو هم کوشش وکړئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ، او ویډیو مو که خوښه شوه د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو تاسو دغه ټوله طریقه په خپل سیټینګ چې دی دا تاسو ټول وکړئ، او انشاءالله تاسو مصرف چې دی 40% به د انټرنیټ مصرف راکمیږي. نو ملګرو ډیره اسانه طریقه ده، او تاسو به هم انشاءالله وکولی شئ چې دغه طریقه په خپل انټرنیټ باندې وکاروئ، انشاءالله تاسو مصرف هم راکم شي. نو ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو، خو مخکې له دې چې دوستانو په ویډیو باندې پیل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره له تاسو څخه هیله کوي هغه دوستان چې همدا شیبه زما یوټیوب چینل سره یو ځای دي زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. دوستانو په ویډیو باندې پیل کوو. دوستانو تاسو به دغه طریقه چې دا به تاسو فیسبوک کې کوئ، ځکه چې موږ او تاسو فیسبوک ګورو، کومې ویډیوګانې وي هغه تاسو ته ډایرکټ پلی کېږي او تاسو څخه زیاتې MB مصرف کوي. نو انشاءالله دې ویډیو کې به زه تاسو ته ټوله طریقه وښیم، هغه ویډیوګانې چې په خپله باندې تاسو په فیسبوک کې پلی کېږي او څنګه یې بند کړو، او تاسو 40% MB همدا مصرف کوي. نو انشاءالله دوستانو ورځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی به تاسو راشئ فیسبوک به راخلاص کړئ. ما دا د دوستانو فیسبوک راخلاص کړو او تاسو هم فیسبوک راخلاص کړئ. دوستانو اوس به تاسو د دې لپاره د پورته 3 ډاټس چې دي ملګرو، دغه پورته 3 ډاټس چې دي دوستانو دلته تاسو ته ښکاري، همدا 3 ډاټس وبخئ دوستانو، د پورته 3 ډاټس چې دي دوستانو همدا به تاسو کلیک کړئ. دا مو هر کله چې دوستانو کلیک کړئ تاسو به لاندې راشئ، دلته تاسو ته لیکلي دي دې ځای کې دوستانو سیټینګ آن پرایوسي، همدې نه دوستانو تاسو کلیک وکړئ. بیا هم تاسو ته پورته لیکلی سیټینګ، همدې نه دوستانو تاسو کلیک وکړئ. اوس له دې ځای څخه وروسته دوستانو تاسو لاندې راشئ او دلته تاسو ته لیکلي دي دا ځکه ملګرو تاسو ته لیکلي میډیا باندې دوستانو زه کلیک کوم، تاسو ته هم ښایم دغه طریقه. دوستانو هغه سیټینګ چې دی اب هم دلته مونږ او تاسو کوو. دوستانو که تاسو دې ځای ته لاړئ، دغه لومړی اپشن چې دی دا تاسو وبخئ دغه اپشن چې دی د خپله انتخاب شوی وي، په دې حالت کې د فیسبوک لخوا دغه اپشن چې دی انتخاب شوی وي، او دوهم اپشن چې دی دلته ملګرو تاسو ته لیکلی دي دې ځای کې ملګرو دې ځای کې تاسو ته لیکلی دي همدلته تاسو ته ښکاري، که دا ځای تاسو سم وګورئ دلته تاسو ته لیکلی 40% ستاسو ډیټا یا ستاسو MB 40%، که دا هغه اپشن تاسو آف کړئ تاسو 40% به د MB مخه نیول شوی وي، که دغه اپشن تاسو آف کړئ، او که دا مو انتخاب وي نو تاسو MB چې دی مصرفیږي، او که دا مو نه وي انتخاب، که دا مو تاسو انتخاب کړه دا ځای مو ډک کړلو، نو انشاءالله تاسو MB 40% مخه به نیول شوي. نو ملګرو زه دا انتخابوم او د پورته دا ځای چې دی دا آن کوم. دوستانو دا به تاسو دا ډول پرېږدئ، او دا به تاسو د چک مارک چې دی دا به لاندې راښکته کړئ. دوستانو د دوهم چې دی آټو ریپلی، دلته تاسو ته لیکلی دی ملګرو آټو ریپلی په دې معنی دوستانو چې که تاسو په فیسبوک ویډیوګانې ګورئ یا فیسبوک ګورئ، تاسو ته کومه ویډیوګانې چې راځي په اتوماتیک ډول ستاسو ویډیوګانې پلی کېږي او زیاتو MB له تاسو څخه مصرف کوي. دوستانو د دې لپاره چې زموږ ویډیوګانې پلی نشي، د دې لپاره مو ملګرو تاسو دغه اپشن چې دی دغه به تاسو انتخاب کړئ. دلته تاسو ته لیکلی دي ملګرو دې ځای کې وبخئ دوستانو دې ځای کې تاسو ته لیکلی دي ملګرو تاسو ته لیکلی دي نیور آټو پلی ویډیوز. دوستانو هغه ویډیوګانې چې په فیسبوک خپله پلی کېږي باندې شي او که نه، نو زه غواړم چې دا باندې شي. نو دوستانو دغه چک مارک به مو ولګولو او انشاءالله زموږ د MB مخه به 40% ونیول شي. نو ملګرو دغه ویډیو چې ډېره مهمه او ضروري ویډیو ده، او که خوښه مو شوه حتما یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او په وروستۍ کې بیا هم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نور د خدای په امان.